یو بل ذهني سوال، اسانه سوال او په ځانګړې توګه د وړو ماشومانو لپاره، ځکه چې دغه سوال یو وړوکی ماشوم کړی. دغه وړوکی ماشوم عثمان نومیږي. عثمان 6 کلن دی او سږ کال د لومړي ټولګي کې د درس لپاره چمتووالی نیسي، یعنی کلاس 1 کې د سټډي لپاره تیاری کوي. عثمان یو ذهني سوال کړی او د ده سوال باندې په سمه توګه پوهېدلو لپاره ما پکې لږ شانتې چینجز کړي. نو راځئ د ده سوال ګورو. ښه سوال ده چې یو 8 متره لرګی ده. که موږ د ده لرګي نه هره ورځ 1 متر ټوټه پرې کوو، نو دغه لرګی به په څو ورځو کې مکمل 8 متره ټوټه شي. وخت نیسو. ښه، وخت پوره شو. که چا په 20 ثانیو کې د ده سوال لپاره ځواب موندلی وي، نو هغه به هم د عثمان په شانت یو تکړه ماشوم وي، یعنی تکړه سړی به وي. نو سوال دغه و چې یو 8 متره لرګی ده چې ورځ کې 1 متر لرګی د لرګي څخه پرې کوي، نو په څو ورځو کې به دغه لرګی مکمل 8 متره ټوټه شي. نو ځواب یې ده په 7 ورځو کې. د ده ځواب 8 ورځې نه ده، 7 ورځې دي. نو د ده سوال ځواب باندې لږ شانتې ځان پوهوو او ګورو. مثال په توګه دا یو لرګی ده، د ده اوږدوالی 8 متره ده. نو ده نه هره ورځ 1 متر ټوټه پرې کوو. لکه یا د لومړۍ ورځ، په لومړۍ ورځ کې 1 متر ټوټه مو ترېنه پرې کړه. بیا 2مه ورځ، 3مه ورځ، همدغه شانتې 4مه، 5مه، 6مه، 7مه. نو ګورئ د 7مې ورځ باندې دا لرګی مکمل 1 متر ټوټه شو، یعنی مکمل 8 متره ټوټه شو. نو دغه د عثمان سوال و او دا ځواب مو پیدا کړو ورته.